د دې هارون الرشید بادشاه په زمانه کې یو نیک سړی تیر شوی دی مجذوب مجذوب دا و چې چا به پې دخل نه لره په لاره به روان و خو ډېر بزرګ و ولي الله بهلول نوم یې بهلول قصې به تاسو اورېدلې د دنیا په کارونو کې خلکو به بهلول لیونی دی مجنون دی او دومره هوښیار و چې ولي الله زمانې و د الله تعالی عبادت کوه او روجې نیسه یو ځل دا صحرا ته کبار ته راوتی دی او ذکر و فکر کوي د الله تعالی نو چې سړی ذکر او فکر کې مشغولي نو اکثر په دې ځمکه کرښې ورسره راکاږي ځمکه باندې کرښې راکاږي نو لګیا په ځمکه داسې څه کوټګۍ موټګۍ هم جوړوي کرښې هم راکاږي او الله تعالی ذکر فکر کې مشغول دی هارون الرشید او زبیده د هغه ښځه وه ډېره مینه یې ورسره تره لورې هم وه زبیده تا ډېره نیکه بیبي وه داسې دې زمانې د زمونږ د بادشاهانو د ښځو په شانتې نه وه چې سرتور سرګردي او په دغه باندې څه ورته ویل کېږي په چترو د سړو سره را دانګي د جدونو نه داسې نه وه نیکه ښځه وه دومره نیکه وه چې د یو نهر جوړ کړی و هغې ته به یې نهر زبیده وې ټولې مکې مکرمې ته او مینا ته او عرفات ته یې د هغې نه اوبه ورکړې وې او چې کله به دا حج له راتله نو اوښان به د اشرفونو د درهمو نه ډک راوړل او دا ټول مال به په حاجیانو باندې په مسکینانو په فقیرانو په مکه شریفه او په مدینه شریفه کې خیرات کاو دومره نیکه وه چې مړه شوه که نه دا زبیده نو چا په خوب کې ولیده ورته ویې زبیدې ته خو به الله بخلې یقینا خو کومه مرتبه یې دله درکړه او پسې وبخلې زبیده ورته وایي چې کله الله ته ور مخامخ شمه وی رب العالمین ما ته وی چې زبیدې ټیک د خیراتونه دې کړي دي خو ګورې مال ما در کړی که ما مال نه وي در کړی یو روپۍ دې نه شو خیرات کولی نیر دیشت دی د مکې او د ګردونوا خلقو دې سیراب کړی دی خو ګورې ما د بادشاه ښځه جوړه کړې وي که دا بادشاهي مې د خاوند لو تعالی نه وي در کړې او دا دولت او دا طاقت او توفیق مې نه وي ورکړی نو یو کرښه دې نه شوه راښکې تا چې او یاره دا ګورې حقیقت هم دی ګوره ډېر ګران کار دی که ته ما خو عبادت وکړو ما خو ده په والله راته وایي چې ما سترګې نه وې در کړې څه ما خپې نه وې در کړې څه ما مال نه و در کړی بیا به څه کې نو وي دا ټول چې ما چې غرقه شوې ځکه چې دا څومره واقعي نیکۍ ما کړي دا خو د الله تعالی په توفیق مې کړي دي زبیدې تباه شوې وایي ما ته وایي چې نه زبیدې په یو عمل دې بخم وي الله راته وایي یو عمل دې کړی دی پوټې نه غوندې خو مې خوښ شوی دی په هغې دې بخم وی غلی مو رپیږم د الله په دربار کې وی ما ته وی چې د ماښام وخت و یا یو ټیم و نو ته ډوډۍ ته ناسته وې نوړی دې راوچته کړه چې نوړی دې راوچته کړه نو لوپټه دې په سر نه وه سر نه دې لوپټه پرېوتې وه دې کې بانګي بانګ وي مؤذن الله اکبر نو وی چې هغه مؤذن بانګ ووې نو تا لوپټه په سر نه وه اکثر اوس هم که د ښځو ته خیالي نو چې بانک شروع شي نو لوپټه زر په سر کي نو وي تا هغه نوړی راوچته کړې وه خولې ته کوله دی او دې کې مؤذن وي الله اکبر وي تا وي چې او دا سر مې ښکاره دی نو هغه نوړی دی واپس په هغه لوښي کې کېښوده او لاول دې لوپټه راواغېسته خپل سر دې پټ کړ نوړی دې کېښوده نو بیا دې هغه نوړی راوچته کړه زبیدې زما د نوم تعظیم او لویي دې کړې دا هغه نوړی دی د خولې نه واپس یې ښودې د دې خپل نوم په دې تعظیم دې بخم پوټې لکه غوندې زما نوم لوی دی وکړل نو زبیده او هارون الرشید دواړه په لاره باندې روان دي دا بهلول اوس لګیا دی او سوچ کوي د الله تعالی ذکر او فکر او په نومونو کې او په دې قدرتونو کې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب د شپې چې به نبي علیه السلام پاسې د ستورو ته به یې کتل د اسمان ته او د الله د قدرتونو ته او د الله لوی ذات به یې معلومه کرښې راکاږي نو دې کې پې هارون الرشید راغی ورته وایي چې بهلول څه کې وی جنت کې کور جوړوم او د هغه دا مطلب نو چې دا د جنت کور دی دا جوړو مطلب دا و چې د الله تعالی ذکر کوم الله ته متوجه یم الله به رضا شي نو زبیده ورته وی خرڅی خو یې نه مجذوب نو دا خو مالدار خلک وسې به هم پې خیرات کو وی ولې نه خرڅوم وی په څو خرڅی وی په یو اشرپی خرڅوم وی ها والا اشرپی اشرپی والا هغه زبیدې ورکړه او روان شو
چې روان شو لاړل د شپې کور ته لاړل شپه شوه هارون الرشید وی چې اوس خوب وینمه نو یو ډیر ناشنا محل دی خوب کې اوسینم داسې محل دی چې هغه محل زه یم چې خدای داسې ناشنا محل او د جنت محل چې دا به د چی وی چې ورنږدې شوم په هغې د زبیدې نوم لیکلی زما د ښځې نوم مې پرې لیکلی چې دا زبیدې محل دی وی خوشحاله شوم چې زره ښځې خو مې په جنت کې ښایسته محل دی وی هغه سړي ته مې وی چې دا د چا دی وی چې دا ستا د بیبي دی زبیدې وی ما ورته وی چې ما ته دروازه کولو که چې زه وردن نشم که نه وی چې نه د اجازت نشته وی چې د ما د ښځې محل دی وی ګوره هغه د دنیا خبرې دي دنیا کې خاوند د ښځې محل ته او ښځه د خاوند کور ته ځي راځي د جنت به چا خپل محل وي وی چې زما وی چې ستا پکې نشته دا خو د ښځې محل دی راویښ شو چې راویښ شو زبیدې ته وی چې زبیدې ما خو داسې خوب ولید تا خو په یوه اشرفۍ واقعي محل وګټه یو اشرفۍ دې خیرات کړه ته راځه ځو زم نن دا بهلول ګورم هغه بیا د هغه خپلې جونګړې مخې ته ناست دی او بیا کرښې راکاږي او سوچونه کوي اسمان او ستوري او د الله تعالی په ذات کې هارون الرشید ورته وی چې بهلول څه کوې وی جنت کې کور جوړو وی ښه وی خرڅی خو نه وی نه خرڅوم وی پسو خرڅی وی د ستا چې ټوله بادشاهي راکې نو په هغې یې خرڅوم چې دا څومره د بادشاهي ده که نه دا به ټوله راکې دا به په هغې خرڅوم هارون الرشید ورته وی پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅو پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅو او نن یې زما په ټوله بادشاهي خرڅې دا ولې وی پرون نالیدلې سودا وه اوس د لیدو سودا ده نالیدلې خو چې چا شی نه لیدی او په هر سوالي او چې دې ولید خو خوښ دی چې خو بیا به زما په قیمت اخلي ګوره دا ورته هغه الهام وشوړه ته یعنې د هارون الرشید د خوب نه بهلول څه خبر و چې د شپې خوب لیدل د هغه د خوب نه څه خبر و هغه خو ورته نه دی چې ما په خوب کې د ښځې هغه محل ولید او زما ونه لیدل نن یې په ټوله بادشاه خرڅوي پرون نالیدلې سودا وه او نن د لیدو سودا ده د لیدو سودا ده چې زه پسو خرڅوم اوس خو د شیخ وخت شوی چې زه یې پسو خرڅوم نو په هغې باخلي